د سعد بن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وی چې د الله رسول ما ته داسې یو عمل وښیه چې زه هغه ترسره کړم یعنې ویې کړم او الله تعالی چې الله تعالی ته هم خوښ شم او ما سره مینه وکړي او خلکو ته هم خوښ شم او ما سره مینه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جواب کې وفرمیل دنیا څخه بې رغبته او بې مینې شه، یعنې دنیا سره مینه محبت مه کوه، الله به دې هم خوښ کړي او مینه به درسره کوي. او له هغه څخه چې د خلکو سره دي بې رغبته شه، خلک به درسره مینه وکړي. د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته دا خبره معلومه شوه چې غواړي چې تاسو سره الله جل شانه مینه محبت وکړي او الله ته خوښ شي، دنیا سره مینه محبت مه کوه. او چې غواړي چې خلکو له ګران شي او مینه محبت در سره وکړي، نو هغه څه چې خلکو سره دي نو هغې نه بې رغبتي اختیار کړي، هغې ته رغبت مه کوه، خلک به هم در سره مینه وکړي. معلومه دا شو چې دنیا سره مینه محبت کوي نو تا سره به الله مینه محبت نه کوي، او که دنیا سره مینه محبت نه کوي الله به سره مینه وکړي، الله ته به خوښ شي، د الله محبوب به وګرځي، خلک به هم د سره مینه کوي، الله ته هم ګران وي، خلکو ته هم ګران وي. او که دنیا سره مینه محبت کوي نو بیا به الله ته هم ګران نه وي، الله به هم سره مینه محبت نه کوي او خلک به هم سره مینه محبت نه کوي، ځکه دنیا ختمېدونکی شی دی او دې باندې زیاته بروسه نه ده پکار، یعنې ډېر اعتماد پرې نه دی پکار. مینه محبت د الله او د هغه د رسول سره پکار دی او نیکو اعمالو ته متوجه کېدل پکار دی. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.